معمولي تدبیر په لږه خوارۍ یو ډاکټر کلینیک شروع کړو. په لږه موده کې کامیاب شو. د کامیابېدو وجه یې دا وه چې هر راتلونکي کس ته به یې په ستړي مشو کې ړومبی کېده. د عام ډاکټرانو دا خیال وي چې مریض به اول سلام کوي، خو ده به مریض ته اول سلام کولو او هرکلي به یې ورته وی. دې عمل د هغه روزګار ته ترقي ورکړه او د علاج په کار کې یې ښه نامه پیدا کړه، حالانکې د ده سره څه خاص ډاکټرۍ سند هم نه و، بس ساده RMP یې کړې وه. یو دوکاندار کتل چې ګاهک نوي نوټونه د ځان سره سمبالوي او مخلي نوټونه دوکاندار ته ورکوي. دوکاندار په دې خبره ورسېد چې ګاهک نوي نوټونه خوښوي، بس هغه ته چې به ګاهک غټ نوټ ورکړو نو دوکاندار به نوي نوټونه چڼول او ګاهک ته به یې ورکول. دغسې چې به څومره مخلي نوټونه جمع شول نو هغه به یې بینک ته یوړل او بدل به یې کړه او همدغه نوټونه به یې بیا په ګله کې د زړو نوټونو سره ګډ کړه. دغه رنګ به ګاهک کتل چې دوکاندار د هغه دپاره د ګلې نه نوي نوټونه راغونډوي. د دوکاندار دغه عمل چې هیڅ خرڅه یې نه لرله، د اخیستونکو د توجه باعث په ګرځېده او په خلکو به د دوکاندار د دغه عمل ډېر ښه اثر کېده. د کامیابۍ راز دا دی چې انسان په ځان کې یو ځانګړی خصوصیت پیدا کړي او خپل ځان د خلکو همدرد ثابت کړي. دغه کار په یو څو خوږو خبرو هم کېږي او د مخلو نوټونو په ځای د نوي نوټونو په بدل هم کېږي.